عثمان کاکړ او ماشومه د کور په لاندني چت کې وو او ښځه یې په پورتني پوړ کې وه. د عثمان کاکړ د وژلو پوره حقیقت او قصه. دوستانو په دې ویډیو کې د عثمان کاکړ د وژلو په اړه ډیر مهم معلومات در سره شریک کوم، نو ویډیو تر اخره وګورئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. عثمان کاکړ چا څنګه او ولې ووژل؟ پښتونخوا ملي عوامي ګوند ادعا کوي چې د دغه ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ وژل شوی دی او دوی وایي چې په دې اړه موږ سره کافي ثبوتونه هم شته. یو شمیر نورو ځایي سیاسي ګوندونو هم د یاد ګوند ملاتړ کړی او د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د پیښې په هکله به څېړنې کوي. د یادونې ده چې د روانې جون میاشتې په 18 نیټه وژل شوی و چې د عثمان خان کاکړ سرسخت ټپي شوی دی. له پیښې وروسته د کوټي ښار په یوه ځایي روغتون کې د نوموړي 4 ساعته جراحي عملیات وشول. بلوچستان کې د بولان طبي پوهنتون مرستیال مشر او مشهور نیرو سرجن ډاکټر نقیب الله اسکزی وایي د عثمان کاکړ لومړنیو سټي سکین معایناتو کې پر سر له ټپي کېدو مخکې د وینې لوړ فشار، دماغي سطحې یا کومې بلې دغې ډول ناروغۍ علایم نه دي لیدل شوي. بل لور ته پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور سیاسي مشران ادعا کوي چې عثمان خان کاکړ په پاکستان کې د ملکی برلاسي ملاتړی وو او په سیاسي مسایلو کې د څارګرو ادارو او پوځیانو پر لاسوهنه براله نیوکې کولې چې له همدې کبله په نښه شوی دی. بلخوا د بلوچستان کورنیو چارو ایالتي وزیر میر ضیاءالله لانګو وایي د هیواد دښمنان د هغه د مړینې په هکله ناسم پوهاوی رامنځته کول غواړي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان بیا وایي حکومت د پیښې څېړنې لړ کې د عثمان خان کاکړ له کورنۍ سره هر ډول همکاري ته چمتو دی. بلخوا د جون پر 18 څه پیښ شول؟ د عثمان خان کاکړ کورنۍ د کوټي ښار په شهباز ټاون نومي سیمه کې میشت دي. په کور کې په سر له ټپي کېدو وروسته نوموړی کور ته نږدې یو شخصي روغتون ته لیږدول شوی و، خو داسې کوم توضیحات نشته چې ښاغلی کاکړ څنګه ټپي شوی و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مرستیال سکرتر یوسف خان کاکړ بي بي سي ته په دې هکله وویل پر هغه ورځ چې عثمان خان کاکړ په کور کې و له یوې 18 کلنې ماشومې او یوې ښځې پرته نور هیڅوک هم په کور کې نه وو. د نوموړي په وینا عثمان خان کاکړ او ماشومه د کور په لاندنۍ پوړ کې وو او ښځه په پورتنۍ پوړ کې وه. نوموړی زیاتوي عثمان خان کاکړ د آرام کولو لپاره یوې خونې ته تللی و او ماشومه هم هغه شیبه هلته نه وه چې له بهره کور ته ننوتو کسانو پرې برید کړی دی. د بلوچستان مشهور نیرو سرجن ډاکټر نقیب الله اسکزي له صوبایي وزیر میر ضیاءالله لانګو او د روغتیا له صوبایي سکرتري ډاکټر ربابه بلیدي سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې له شخصي روغتون په ټلیفون کې ورته وویل شول چې عثمان خان کاکړ د بېهوشي په حال کې وروړل شوی دی. د نوموړي په وینا ماته وویل شول چې سر یې سخت ټپي دی او د سټي سکین معاینه ښیي چې په سر کې یې وینه غوټه شوې ده. د جراحي لپاره سملاسي چمتو شي. د نوموړي په وینا د شپې 8 بجې وي چې عثمان خان کاکړ د یوې بل شخصي روغتون عملیات خونې ته راوړل شو. پر کالیو د کانګو نښې وې چې پر سر له ټپي کېدو وروسته معمول دی او بیا انسان بېهوشه کیږي. نوموړی زیاتوي مای د ګلاسکو کوما سکیل له مخې دماغي حالات وکوت چې د عادي انسان کچه تر 15 درجو رسیږي، خو وروستۍ کچه یې 3 ده چې د مړینې حالت دی او د عثمان خان کاکړ حالت 4 درجې وو، یعنی له مړینې نه یوازې 1 درجه کمه وه. ډاکټر اسکزی زیاتوي د سترګو تور یې هیڅ خوځښت نه درلود خو ساه یې اخیسته. په سټي سکین کې دماغي پړسوب زیات ښکارېدو. د نوموړي په وینا داسې حالات کې سملاسي جراحي عملیات اړین وي ځکه نو تجربه کار ډاکټران عملیاتو ته چمتو شول. ډاکټر اسکزی وایي د عثمان خان کاکړ له سره یې د ویښتو د لا پاکولو وروسته ولیدل چې پر سر یې یو پس ټپ موجود دی. نوموړی وایي داسې ټپ ګڼ عوامل لري خو مخکې ګمان شوی و چې عثمان خان کاکړ د دماغي صدقې له کبله له غورځېدو وروسته پر سر ټپي شوی دی، خو په سټي سکین کې د دماغي صدقې هیڅ علایم نه وو. نوموړی ډاکټر وایي عثمان کاکړ دماغو ته ډیر زیان رسېدلی و، بهر راووت، له همدې کبله مو اضافي پرده ورته کېښوده چې خوندي وساتل شي او وینه ورته ورسیږي. د ډاکټر اسکزي په وینا د سهار تر نږدې 1:30 بجې پورې جراحي عملیات بشپړ شول او له هغه وروسته نوموړی د یو بل روغتون جدي څارنې څانګې ته ولېږدول شو. نوموړی وایي
د سهار تر 4 بجو پورې هلته وو او سهار 2 بجې بیا ورغلم. فزیکي غبرګون یې تر یوه حده پورې ښه وو. موږ هیلهمن وو که همداسې وي نو راتلونکي څو ورځو پورې به د دماغو پاړسوب کم شي. خو راتلونکو 40 ساعتونو کې د عثمان کاکړ روغتیایي حالات بیرته خواشینونکی شو. ډاکټر اسکزی وایي موږ ته چې د هغه کومې طبي مخینه راکړل شوې وه هغه تایید شوې نه وه، بلکې د روغتون هغو مسلکي کسانو په لاس راکړل شوې وه چې د کورنۍ غړي یې نه وو. ډاکټر نقیب الله اسکزی وایي د فلج حملې په صورت کې ناروغ د سر له متوسط ټپ سره مخامخ کیږي، خو د عثمان کاکړ قضیه کې د فلج وینې نریوالی یا د وینې فشار شواهد نه دي لیدل شوي. د ډاکټر اسکزي په وینا د عثمان کاکړ کورنۍ غوښتل چې نوموړی د درملنې لپاره کراچۍ ته ولېږدول شي او د معایناتو لپاره د کورنۍ غړو ته مواد ورکړل شول چې د خپلې خوښې له لابراتواره یې پایلې ترلاسه کړي. عثمان کاکړ د کراچۍ په اغا خان روغتون کې وفات شو او له هغه وروسته د عدلیې طب لپاره جنا پوسټ ګریجویټ طبي مرکز ته ولېږدول شو. د بلوچستان روغتیایي صوبایي سکرټري روبابا بلیدي بیا د کورنیو چارو لا وزیر سره مشترکه خبري غونډې کې د همدې طبي مرکز د ریپورت په تړاو وویل چې د عثمان کاکړ پر بدن د زور زیاتی هیڅ نښې نښانې نه دي لیدل شوي. بلخوا د عثمان کاکړ د جنازې په مراسمو کې د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اڅکزي او د ښاغلي کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ او یو شمېر نورو ګډونوالو وویل د عثمان خان کاکړ مړینه طبیعي نه ده بلکې وژل شوی دی. دا و د عثمان خان کاکړ د وژل کېدو پوره او بشپړ ریپورت. دوستانو تاسو په دې هکله څه ویل لرئ؟ موږ سره یې په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې معلوماتي او تازه ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.